قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. شپږم درس د صفات محسنه او محلیه یا مزینه پکې بیانېږي. صفات محسنه او مزینه او محلیه دا تاسو ته معلومه ده چې دا صفات عارضه ورته وایي. صفات عارضه د نوم نه معلومیږي چې عارضي وي، یعنی هر هغه شی چې عارضي وي نو هغه دایمي نه وي. عارضي ده کنه، نو کله وي او کله نه وي. صفات لازمه لازمی وو، ضروری وو، د هغې نه بغیر د هغې وجود نه تکمیلېده. د هغې نه بغیر که دا وی او دا پکې ترک شوی وجود یې د منځه ته نو یا مکمل حرف به ختمیږي یا به بدلیږي او یا به نیمګړی کیږي. پرون دا خبره وکوله که نه، یا به ختمیږي یا به بدلیږي او یا به نیمګړی کیږي. خو صفات محسنه او مزینه او محلیه کې حرف نه بدلیږي، حرف نه نیمګړی کیږي، حرف بل حرف باندې نه بدلیږي، بلکې د هغې د حسن او د زینت او د ډول او سنګار دپاره چې کم قواعد مقرر شوي دي هغې په واقع کېدو باندې هغه ډول د منځه ځي. مثلا یو ځای کې راځي چې لفظ الله باید مفخم وویل شي، نو دلته که ته لفظ الله مفخم ونه وایې نو لفظ الله خو نه خو ختمیږي، نه بدلیږي او نه نیمګړی کیږي. څه شی کیږي؟ یوازې د لفظ الله د مفخم ویلو سره چې هغه ډولي ښکاره کېده هغه ډول یې د منځه ځي. مثلا یو ځای کې لفظ الله باریک ویلی کیږي، دغه باریکوالی کې د ده حسن ده، د ده ښایست ده، لکه اعوذ بالله، بسم الله، الحمد لله، دا ټول څه شی دي؟ اوس باریک دي. دې دپاره قانون دا مقرر ده چې دا باید باریک وویل شي او دغه باریک ویلو کې د دوی ښایست او زینت ده. که چېرې ته اوس وچ الحمدلله غټ دی که نو غټ دی که دې غټواله سره څه وشو؟ هغه حسن او زینت او خوند چې په لله کې و هغه په لله کې نه لیدل کېږي، هغه حسن او زینت یې د منځه ځي. صحیح شو؟ نو ځکه ورته څه وایي؟ محسنه ورته وایي. څه ورته وایي؟ مزینه، محسنه، محلیه. د درې واړو یو معنا ده، یعنی ډولي کوونکي، ښایسته کوونکي. اوس ډولي او ښایسته هم دواړه پښتو دي، همدغه شان محلیه او مزینه هم همدا معنا ورکوي. صحیح شو؟ یعنی هغه صفتونه چې دغه کلام ورباندې ډولي کیږي، دا کلام ورباندې ښایسته کیږي، دا ورباندې مزین کیږي. صحیح شو؟ نو دغه ته ویل کیږي صفات محسنه او مزینه. د شپږم په درس کې صرف دغه باب معرفي کړی ده. بیا وایي چې دا اته حالات دي چې په اتو حالاتو کې به د اتو حالاتو تعبیر په اتو حروفو کې کړی ده. ذکر شوي چې په اتو حروفو کې صفات محسنه او مزینه راځي. او موږ او تاسو په تیر کتاب کې موږ څو مباحث بیان کړي وو؟ 11. او دا تمام هغه وخت کې ویلی و چې دا تعداد چې دی نو دا حتمي دا تعداد زما ده، زما د نظر نه 11 و. اوس ګوره ده پکې څو بیان کړي دي؟ اته. بل به کېدی چې شپږ کي، بل به بل کي. دلته 2 2 3 یو ځای کوي نو کمیږي او که بلی نو څه کېږي؟ زیاتېږي. هلته که تاسو فکر کړي مالته چې 11 مباحث ذکر کړي وو او مغه ځای کې ما تاسو ته وشمېرم د نه 11 نه 15 هم جوړېدی شي، ځکه نون ساکن او تنوین، نون ساکن یو کا، تنوین بیل کا، میم مشدد جدا کا، میم ساکن جدا کا، نون مشدد جدا کا، میم مشدد جدا کا. نو هر یو ته بیل بیل عنوان ورکه ډیریږي نه. یا مثلا حروف مده دي، حروف مده الف ته بیل عنوان ورکه، الف مده هغه بیل تشریح کا، واو مده بیل تشریح کا، یا مده بیل تشریح کا. نو شمیر څه کوي؟ ډیریږي. او که دا یو ځای کوي نو شمیر کمیږي. صحیح شو؟ دا منسوسی نه دي د تعدادونه. په هر کتاب کې چې کم
تعداد ښودل شوی ده دا د هغې کتاب د لیکونکي د هغې کتاب د ترتیبونکي خپل فکر ده او خپل نظر ده چې په دغه طریقه باندې که زه مخکې لاړ شم نو خپل شاګرد ورباندې ښه پوهولی شم. نو دلته وایي چې هغه دا دي چې هغه کوم دی یادوي یو لام یادوي یو را یادوي او ساکن او مشدد میم ساکن او مشدد میم ساکن او مشدد نون ګوره دو یو ځای کړي دي په دې کې تنوین هم داخل ده په دې کې تنوین هم داخل ځکه چې که څه هم په لیکلو کې خو نون دی خو په لوستلو کې به څه شی دی د دې خو موږ تفصیلي خبره کړې وه نون هم اول معرفي کړی نون هم معرفي کړی نو دواړو ترمنځ فرقونه هم واضحه کړي وو چې هغه دلته نشته نو نون هم دا تنوین کې چې کوم نون ده هغه هم ساکن نون حسابیږي نو دې ته هم وایي فکر باید ولرئ. پنځم موضوع چې دی نو د الف چې همیشه ترې مخکې زور وي څه معنا الف مده ساکن واو چې مخکې ترې نه پیش وي دا کم واو یادوي واو مده یادوي اوم ساکن یا چې مخکې ترې نه زیر وي کومه یاده ده یا مده نو د دې درې واړو وایي څلورم نمبر مخرج کې دا موضوع تېره شوی یم د ځکه چې حروف مدل د څه کې شوي دي ذکر شوي دي. اتم نمبر حمزه یادوي حمزه ده د حمزه حالتونه دي د حمزه اقسام دي کم ځای کې حمزه ویلی کېږي کم ځای کې حذف کېږي کم ځای کې بدلیږي کم ځای کې به تسهیل کېږي کم ځای کې تسهیل غوره ده کم ځای کې ابدال غوره ده او کم ځای کې مثلا چې د بل کوم قانون ورته راځي دغه ټول د حمزه په ضمن کې به دا راځي. البته دې کتاب کې اختصار نه کار اخیستل شوی ده دې کې ځینې قواعد پکې نه دي ذکر کړي لکه د های ضمیر موضوع پکې نه ده ذکر کړی های ضمیر دغه د حمزه موضوع پکې ډېر زیات تفصیل نه ده ورکړی ځکه وایي چې د دې قواعد او اصول چې دی نو دا د صرف او نحوې پورې اړه لري نو دې نه تېر شوی دی وایي ځکه دا کتاب ابتدایي کتاب ده د عامو خلکو دپاره لیکلیږي نو کله چې مثلا یو څوک د په صرف او په قانون باندې یو سړی حذف نه پیژني یو سړی اثبات نه پیژني یو سړی تحقیق او تسهیل نه پیژني نو دا ټول صرفي اصطلاحات دي نو دی وایي کله چې صرف یې وویل بیا به دا خپله زده کړي دلته اختصار نه کار اخیستی نو بهرحال نو تاسو مخکې لوستي دي انشاءالله د هغې په رڼا کې به بیا دا موضوع تشریح کوو. دا اووم نمبر د شماره چې ورکړی وه دا شپږم درس په دې کې قواعد نه دي بیان شوي په دې کې صرف دغه قاعده معرفي کړې چې دا قاعده وایي څه ته موږ چې محلیه او مزینه او محسنه ده او په دې کې هغه قواعد بیانېږي چې هغه کې د قرآن کریم زینت او حسن او ښکلا پکې څه کېږي ور اضافه کېږي او دا دغو اتو هغه کې مباحثو کې د راخلاصه کړي دي لکه د داسې ویلي دي چې د صفات محسنه او مزینه او حروف اته دي دا اصل کې حروف نه دي بلکې دا قواعد اته دي دا مباحث اته دي په دې خبره ورسېدلې یعنی اتو قواعد او اتو مباحثو کې د صفات عارضه شی کړي دي بیان کړي دي نو را روانو اووم او اتم او نهم او لسم یولسم دولسم ته دولسم درسه پورې همدغه قواعد چې دلته خلاص ذکر شو دا پکې څه کېږي بیانېږي بیا په دیارلسم او څوارلسم کې څه نور اضافي قواعد دي چې هغه به انشاءالله هلته وایو بیا په همدې باندې کتاب هم پای ته رسیږي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.